نن بل تاسو سره د لړم په اړه لاس جالب او حیرانونکي حقیقتونه شریک کړم. داسې معلومات چې ښایي تر اوسه مو نه اورېدلي وي او نه مو لیدلي وي. زه ډاډه یم که دا ویډیو تر پایه وګورئ نو نه یوازې چې خوند به ترې واخلئ بلکې د لړم په اړه به ډېر څه زده کړئ. لومړی حقیقت: لړمان هګۍ نه اچوي بلکې بچیان زیږوي. د لړم د نسلونو له توپیر سره سم د حمل موده یې له 2 تر 14 میاشتو پورې وي. د زیږېدو وروسته بچیان د خپلې مور پر شا سپاره وي تر هغه وخته چې لومړی پوست وغورځوي. وروسته بیا له مور څخه جلا کیږي. لړم هم لکه د مار په شان پوست بدلوي. دویم حقیقت: لړمان اوږد عمر لري. د ډیری حشراتو عمر ډیر لنډ وي خو ځینې لړمان تر 25 کلونو پورې ژوند کولی شي. دریم حقیقت: لړمان ډیر پخواني موجودات دي. ویل کیږي چې شاوخوا 300 میلیونه کاله مخکې هم لړمان موجود وو. ساینسپوهان باور لري چې هغوی لومړی په اوبو کې او په سمندرونو کې ژوند کاوه خو وروسته وچې ته راووتل. څلورم حقیقت: لړمان ډیر قوي او مقاوم بدن لري. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې لړم کولی شي تر 1 کال پورې پرته له خوړو ژوندي پاتې شي او حتی تر 2 ورځو پورې د اوبو لاندې هم ژوند کولی شي. پنځم حقیقت: لړمان د عنکبوتانو یا تارکشلو کورنۍ سره تړاو لري. ډیر خلک نه پوهیږي چې لړمان او عنکبوتان له یوې کورنۍ څخه دي او ځینې ډولونه یې یو له بل سره فرق لري. شپږم حقیقت: لړمان له جفت کېدو مخکې ځانګړې نڅا کوي. کله چې نر او ښځینه لړم یو بل ته نږدې شي نو یو ډول حرکتونه او نڅا ترسره کوي خو وروسته له جفت کېدو نر لړم ژر تېښته کوي. پوهیږئ ولې؟ ځکه ښځینه لړم وروسته له جفت کېدو کله ناکله په نر لړم حمله کوي او خوري یې. اووم حقیقت: لړمان په تیاره کې ځلیږي. کله چې پرې ځانګړې رڼا ولګیږي بدن یې ځلیږي. دا ځلا په ځانګړي ډول هغه وخت زیاته وي چې تازه یې پوست بدل کړی وي. اتم حقیقت: لړمان تقریبا هر څه ښکار کولی شي. هغوی واړه حشرات، مچان، تارکشې او حتی ځینې وخت کوچني چینجي خوري. که ډیر وږي شي او بل څه پیدا نه کړي نو خپل بچیان هم خوري. نهم حقیقت: لړمان زهرجن موجودات دي. هغوی په خپل بدن کې زهر تولیدوي او د نیش له لارې د ښکار یا د ځان د دفاع لپاره کاروي. لسم حقیقت: ټول لړمان خطرناک نه دي. که څه هم خلک له لړم څخه سخت ویریږي خو د لړمانو له شاوخوا 2000 ډولونو څخه یوازې نږدې 25 ډولونه داسې دي چې انسان ته خطرناک تمامېدای شي. د لړم زهر په کوچنیو ماشومانو ډیر ژر اغیز کوي ځکه د هغوی بدنونه کوچني وي. نو دا و د لړمانو په اړه 10 حقیقتونه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو یو لایک حتما ورکړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. د نورو جالبو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.